الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا نن ورځ ډېره د مو د پرازه چې ډېره د یقین او د زړه د اطمینان ورځ ده چې نن د مو د وګړ کوم په دومره زیات اتفاق سره جمع شوی د تشریح برایي نه رشندو نه څه بله د خوښېدو تو سره جمع شوي د خپل قوم د اتفاق او اتحاد دپاره او د خپل قوم د دفاع دپاره جمع شوي د خپل ځوانونه او د خپل ماشومانو د خپل ترسره د عزت دپاره تاسو نن جمع شوي یقینا میش دوسته آفرین وایي تاسو ته میش په دواړو لاسو سلام کی آفرین شه په تاسو باندې چې تاسو نه شپه کسئ نه ورځ کسئ او د خپل قوم د اتفاق د اتحاد خبره مو کړې ده میش ته معلومات رسېدله څه ورځې چې د 15 شپږ ورځې نه مشر نه ځوان نه عالم ټول هغه د خپل قوم دپاره چې هغه بېننګي ونه کړه او اوس یې په ډېره کلکه طریقه سره بیرته کو که میش دلته خبره وکړي چې نن تاسو څه شي مبارکه جمع یئ قوم څه وړي قوم تنګ شوی دی قوم مجبور شوی دی قوم ته خیري رسۍ او غوړه ته راغلی چې نن تاسو دغسې درغلی کنې د میش قوم دا مذاکرات قوم دی دا پرامن قوم دی نه یې صبره د چا په بنګلې باندې یرغل وکړو نه چا په کینټینه ورننوتل پرامن طریقه سره میش خپلې درنې خپل احتجاجي نه کړي څه شی غواړي د قوم امن غواړي په دې ته چې څوک راغلي دي څوک کابس شوي دي هغه دومره بېشرمه خلک ته چې قوم ته امن نه ورکوي بیا باقاعده په قوم سره پروپاګانډې کو چې تو دهشتګرد ته مړی ورکړه تو طالب ته مړی ورکړه یار طالب ته خالي مو مړی ورکړی دو هغه کرنل امام چې دی وایي چې مو دا ته ټریننګ ورکړی دي جنرال حمید ګل چې وایي چې دا مو پیداوار دی جنرال مشرف چې وایي چې دا د مو هیرو دي بیا هغه ته ته ویله سزا د ویله نه ورکوله ته نن د مو په قوم در چګېږې مو په مشمون باندې تا ټیک کې دا نسې یرغ عمل کوې تو هېڅ مقصد نشته د مو د کم عمر چې کوم نسل دی دغه نه ته د شرګرګ دې غري نه ته راشې تو سوچ دا دی چې څومره حال دی چې دا باغیون شي دا غري نه ته لوټ شي د علاقې امن سره خراب شي د مین مقصد دغه دی چې کله امن خراب شي چې کله امن نه وي د مو په خوره باندې دته په دا کې ګاټه دو بیا دو چې کوم کاروبار دی تو نه چې کومه د اخلاق د وطن کوم کرومایټ دي کوم زمرد دي کوم کاپر دی دا ودای د په صحیح طریقه سره غلا کوي ته مین مقصد دغه دی کني تاسو په تا وڅي ډېر د کم عمر ویټ کې دي چې سکول په ویټ کې د لوسی نامود کړل ایسو د ملګری خبره کوي چې کیم جنکای چې دی وړای د سکول جنکای دی پتا نه څه میاشتې مخکې به ته پته وي ایو وړي کې جنکای و د کیسه منځای در نه تا غلای و په باندې د لسمود کړای و بیا چلوسی به مو کنه باندې د جرګې ویلا شل کېر تا ورتل چروشا میشت ته پیسې درکوي او ته خالدا ویا چې میجو د قوم سره او د کارنې سره میش مذاکرات کامیاب شول او میش بیا هغه مېر ورته سلام کی چې دا ورته و چې مو ته تو پیسې نه دی بچار او ته بیا د دغه په بل بچی باندې روز متاوي خیر دی کومون نن سواس نه دی راسي دوتا او زه د تو پیسې نه وړم تو پیسې مو ته دی بچار دای بیا وته چشي یمو مشرون ته دای شتام پیپر ولګي چې په داته ساين ورته وګه چې نور په دې ګر کې نه طالبون وي او نو طالبون ته څوک مړای ورکوي یار ته مې څه د ترځي چې تاسو مړای درکو تر وشه ته مړای نه خوري زه مې ته د مو ته مخاینو او نه د طالب مخاینو دو سره قوتي نظر اوري یو سره چوڑلو پالوس کې د بل سره چپک دی کزه ته ته مړای درکو ا متابع چالو لو دې یا کته ته مړای ورکړه یا تر دا جمله وته باندې کو دې زه نه و مخاینو وینو تو سره کوي خپل سره پارین شبتوس باندې میش پتوس باندې چار لري کته کته جنگ میش د در پرشای میش نه څه نه غوړي کداې غټي میش ته په جنگي پالیسۍ کې نه درنه وځي خو میش خپل قوم ته امن په هر صورت غوړي زه د خپل قوم بچون په هر صورت خپل بچونه د پاکو زه نه تو ته درکاو نه ته درکاو چې مو په بچون باندې ته به ګناه ظلم وکي یا به ګناه ټارچر کې چې مو بچون مجبور کې خپل کې روادار پریږدي هیڅوک چا د ځل نه غوړي چې زه د خپل کې روادان پریږدو خپل کلی نه دزو او بکورا شو خدا ته مجبوروي دغه پر لګیاي وړو ویډ کې د بلاسه کولې ویډ کې مجبوروي یہ سے ټارچر صحیح نه تا اوچاوي ولا ته تشدد په وکي یار دلاسه کولې په نړۍ کې ته څه پړې ورکا چکړی نه بیا درته چې متا کړی دي تو سو د 2009 تاسو دا سلسله جاری شو تلې دو چې د وزیرستان او د پښتنې وړو مشمون د ټارچر کا وای
په چرته سیه کې در سره دي بیا ورته وایي چې دا عمره چې دا مې کړي دي په درویغه خودکشي پیمانه په درویغه دهشتګرد ځای جوړوي امو بچون دهشتګرد نه دي امو بچون د دهشتګرد ملاتړ کوونکي نه دي او ته یې دا تصریح کوي چې مو بچون وغرینه دا لور شي بله خبره د شاهجهان دی وشوه شاهجهان غلی دی یو دلته په 100 روپۍ باندې نکار دی یو د لکي د مروه ته دغه علاقې دی دولار نږدې د امریکا ستا ورسره علي خان دی دای خال ته وایي چې ته مو ته جوړه وکړه ته مو ته چپۍ وکړه ته مو ته سپلۍ وکړه که ودې نه کړل زه تو سره دا د اعمال وکړو کنې بیا د زغره ته نه پرېږدو زه تو دا دهشتګرد جوړوو تو دهشتګرد خداړې کړی چې دهشتګرد دی یار انشاءالله دا پالیسۍ د نوره ناکامې شوې دي کوم پیدور دی کوم تصوی چې شاهجهان بیا تونه سپلۍ وړي جوړی یو رقم د چک پوسټه کې دغه شاهجهان په ځکه بره وسیله و چې صابو بل یې کوي دا عمل د سره شي بولې داس نه کو کوم ته به زه ویایم چې توس خپله پوره مندر نه اف چک بره میږو د سره جاري شوی چې څه بره توس مطالبې منلې شوې نه وي انشاءالله د میږ مشرون غیر روان دي ټولو ځایونه ته رسوي او د میږ قوم په خپل پوره مطالبه سره کښېنئ که دلته څوک څه قسمه حرکتي نه کو میږو څه پرامن وي میږو څه د پرامن لیارې نه چېرې نه وړي دا احتجاج د اف چک بره جاري وي انشاءالله چې بره موږ ایجونې نه وي راکړي ورسره شاهجهان او علي خان فرانس پرې دغه علاقې نه وي کړی مهرباني که مړه څه داسې خبره شوي زه د کوم نه معافي غواړم په دا باندې مهرباني